اے طلباو علماو نن سبا چې کوم حالت سخت حالت خپل همت مه بیلی عزم مه خرابوئ دا د مؤمنانو صفت دی چې رب العالمین په خپل کلام کې فرمای لا یخافون لومة لائم چې کم نیټه کم وخت کم ګولۍ کم چاړه کم گزار زما دپاره لیکلی شوی ما نه څوک نشي اړولی او چې زما دپاره نه یې لیکلی شوی ما ته څوک نشي را رسولی زمونږ په تقدیر باندې ایمان دی خو قولي دا ایمان په تقدیر باندې دا په دواړو باندې راولي اقرار باللسان چې دا علما وایي او د ایمان په تعریف کې راوړي چې ایمان څه ته وایي اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح غرض څه دی وینا به کې خوله خو دې وویله چې زما په تقدیر باندې ایمان دی او تصدیق بالقلب دې زړه ته به ووایې چې او زړه زما نفسه ما ته دې کار ته وقف کړی که تکلیف راځي که مصیبت راځي که ډز راځي که ګزار راځي د الله دین دی بیانوم به والله بالله ثم تالله چې د الله رب العالمین په دین باندې او د محمد رسول الله په حدیثو باندې چېرته به سودا ونه بیا به عزتمند کېږي بیا به الله رب العالمین مقام مرتبه درکوي خو چې کله دا نه بیا به موږ ذلت او رسوایي سره مخ کېږو